محتاج نه خدای ته موږ محتاج یو چې ضرورت ډوډۍ ضرورت کور ته لاړ شي نو خدای ته موږ محتاج یو کنه الکه محتاج یو کنه دا ډبه ولې بیا ولې ډبه چې ورته محتاج ډبه ولې ظلم نه کوم خو سره رښتیا وایي کو کنه کو که سار وقتی چې وځي نو کټ اسخا پروتي او بستر او بالښت او هغه چې کم صادر په د پاسه پروت دی هغې نه منجوړیاں جوړوي او چې واپس کور ته لاړ شي ډوډۍ له راشي نو څنګه چلیے بستر ښه مزېداره صفا تولۍ ښه صفا پرته او کټ هم درته ښه مزېدار پالنګ تیار پروت دا څوک کوي دا چې دې واده کړي نو بیبي او که د واده دې نه دی کړی مخکې مور او خور چې د ښه مزېداره سار راوړي ګرمه پراټه ورسره بیلی او ښه مزېدار جبر او باسي او برید په یو خوا بل خوا غوړی را غوړی لوښي هم دقسې ګنده ورته پرېږدي او چې بیا راشي چانکې لکه د شیشې درته صفا کړي پیالې درته انځلي پرچونې درته انځلي ټیک ویم که غلطه وی او جامې ورته وباسئ د هغې نسخه بین رواني د خولو ډک بین ترې رواني غریبه دا نه وایي چې دا ولې هغې ښه مزېدار درته شرطي کي په صابون یې درته وینځي او بیا پې د رخي سري المارۍ کې درته اویزان دی کي دا څوک دا ښځې دا خویندې او دا میندې دا خدمت ته نه کوي ډوډۍ هم دله پخوي ښځې کباب وتړه شوی دی هم درته پخوي ښځې نن میلمانه راغلي دي هم درته کوي په هغه ګرمۍ کې لګیا ده ماشوم جاړي هغه ماشوم هم درته قلاروي څپلی هم درته پالش کوي پټکي هم درته یې ږدي او چې څوک ګیره خري دا جامد سامان هم تیار ورته ایښی دی داسې ده که نه دا ښځې تابعدارې درته ولاړې دي نیکانې او صالحانې او چې کومه عالمه ښځی علم یې کړي وي خو د خدای د لارې نه خبرې بیا هغه درله بیا لوټه هم برابروي مانځله دې هم بیا پاسئ جانماز هم درکوي تسبیح هم لاس کې درکوي او که کتاب ته رجت شي نو کتاب هم درته راځي ماله مشکات راولا خو پېژني په منډه درته راوځغلی ماله چای پخه کا په منډه یې دله خو یو خبره درته کوم زموږ یو مولوي صاحب دی د هغه وی د ښځې عالمه ده ښځې ته بناتو مدرسه کې استاد در مشکات شریف یې ښه او دوی ما کافیه ښوله مشکات شریف غټ کتاب دی او کافیه لږ راکوټې کتاب دی ما ورته وی چای راله پخه کا وی شرمېږم نه د مشکات ښیم او ته کافیه ښې زه به دله پخوم که ته بیا راله پخې زه سینې یری یم وړه دوره ښیم او ته څلورمه درجه ښې نو زه به دله چای پخوم که ته به راله چای پخې یاره وی داسې حیران کړم چې ډوکلک مې ونه دې کې هم لږه ګزاره کوه ښه لږه ګزاره عالمه ښځه ښه ده عالمه ښځه یو سړي کړې وه هغه ته وی ګورې دا ښځو کوم خو شریعت مطابق ژوند به تېرو وی ټیک ده بلکل او که ته عالم یې زه عالم یم شریعت مطابق ژوند به تېرو وی بلکل خو وی شریعت کې ستا ټیک ده واده ده وی شریعت کې ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته شریعت کې به ما له ځان له کور راکړې شریعت کې ستا د خویندو د لیور خدمت په ما نشته بس زه به تا سره ځان له کوټه کې ما ته به ځان جدا کې سړی وی دا څه په مصیبت راوړې دې سره څه وکړم عالم محترم سره څه وکړم زما د پلار خدمت به څوک کوي د مور به څوک کوي ماشومانو خویندو به څوک کوي وی نه تا ما سره واده وکړه شریعت مطابق ژوند به تېر کوو بس سړي هوښیار وي بلکل ټیک ته تا له بګدان د کور کوم زما د مور زما د خویندو زما د ماشومانو پلار خدمت په تا نشته مې کوه خو ګورې زه به هم د شریعت مطابق به ما ته ژوند تېروي یو نو شریعت کې ما له څلور ښځې جایز دي یو به بله کوم یو به بله کوم ولې زما د مور خدمت به وکړي ته عالم یې ته به درس و تدریس کې هغه به غیر عالم او کوم مور او پلار خدمت به کوي یاره وی سره وخوړوي دا شرط به ختم کړو او ښځې ته وایي چې دویمه ښځه در باندې کوم او دویمه ونه کوې ګورې دویمه چې چا کړې د شپې پاندرم پایئ نو بره ختي شي ونه لاندې پاندرم پایه به ناست نو ښځو سره ظلم زیاتې به نه کوئ ښه وعده وی انشاءالله ټولو انشاءالله یو وی انشاءالله تا ډېر بې خدمت وي که په کور ستا بچي قلع دی او چې عالم وي علم وکړې په ښځو تفسیر ورته وښایې قرآن ورته وښایې دین ورته زده کړې کوم ماشوم چې د دیندار او عالمې ښځې په غېږ کې لوی شو هغه نه به خدای شیخ الحدیث او شیخ القرآن جوړوي انشاءالله